بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یی، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و باد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، نن درته د جمعې مبارکې د ورځې یوه ډیره خاص او عظیم الشانه وظیفه بیانوم. دا دومره عالی شانه وظیفه ده چې چا هم دا کړې ده، الله جل شانه په خپل مقصد کې، په خپل حاجت کې کامیابی ورعطا کړې ده. هغه حاجتونه، هغه مقاصد چې دې بنده ته په نظر باندې ناممکنه راځي، لیکن دا عظیم الشانه وظیفه د هغې حاجت لپاره کافی شوې ده. د الله جل شانه په فضل و کرم سره او د دې عظیم الشان وظیفې په برکت سره چې دا ډیره مختصر ترینه وظیفه ده، لیکن د اثر په اعتبار سره، د طاقت په اعتبار سره او د ډیر زیات د تاثیر په اعتبار سره محترم او ډیر حیران کنه وظیفه ده. د حاجت پوره کېدلو د پاره به تاسو ډیر وظایف کړی وي، لیکن دا عظیم الشان وظیفه او د دې حیران کن کمالات تاسو به چرته ونه وینئ. لیکن کله چې تاسو دا وظیفه وکړله، پوره توجه او دیان سره موکا، ان شاء الله تعالی د دې حیران کن کمالات به تاسو په خپل باندې محسوس کړئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړي یا دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت را کړی دی. دین علاوه زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی د پاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو ولیکئ او منشن یې کړئ، دې لپاره چې ما ته حوصله افزایی ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. محترمو، که چېرې تاسو د عظیم الشانه وظیفه د جمعې مبارکې په ورځ باندې کول غواړئ، نو ویډیو اخیره پورې ګورئ او سکپ کوئ ما. محترمو، لکه څنګه چې د جمعې مبارکې ورځ د تمام ورځو سردار ورځ ده، ډیر یو ځان له مقام او حیثیت او یو بلند مرتبه لري. دغه شان د نننۍ وظیفه چې مونږه کومه وظیفه بیانو، دا په تمام وظایفو کې ځان ته یو ډیر لوی حیثیت لري، ډیره عالی شانه او مجربه وظیفه ده. ځکه چې په دې وظیفه کې رب کریم ته یو منت دی او زاری ده، یو آه دی، یو دعا ده. کوم بنده چې د الله جل شانه نه په عاجزۍ سره، په منت او زاری سره او بار بار د الله جل شانه نه دعاګانې غواړي، غوښتنه کوي، نو الله جل شانه د دې بنده نه ډیر زیات خوشحالیږي. زما عزتمندو، که چېرې یو انسان ته یو حاجت پیښ شي، یو حاجت ورته وړاندې کې د څه دپاره ورته ووایې، نو یو پیره یا دوه پیرې خو به تا په کار راشي، ستا هغه مسله به حل کړي، لیکن په آخره کې به هغه تا نه پریشانه شي. خو زما عزتمندو، خالق او مالک د ارض و سما ذات دا د انسان د خپل بنده بار بار غوښتلو باندې خوشحالیږي. لہذا محترمو، چې مونږ یوه لمحه هم ضایع نه کړو، چې کله هم مونږ ته څه حاجت را پیښ شي، څه مقاصد وي، مشکلات وي، پریشانو کې راګیر شو، نو چې مونږ الله تعالی طرف ته متوجه شو، د مخلوق د محتاجۍ نه دی الله رب العزت مونږ او تاسو وساتي. مخلوق به تا رسوا کوي، لیکن خالق او مالک به بے پناه عطا کوي.
او د داسې زینب الله جل شانه درکې چې دستا په وهم او ګمان کې او په تصور کې به هم دا خبره نه راځي چې کریم رب د کوم طرف نه زما د حاجات پوره کړل، زما د مشکل ختم کو، زما د بیماری او زما د تکلیف ختم کو. لہذا زما محترم چې مونږ ته صدا سے حالات راپیښ شي چې مونږ فورا الله جل شانه طرف ته متوجي شو په عبادت سره، په ذکر او اذکار سره، په وظایف سره. یاد ساتئ چې په ذکر او اذکار سره، په وظایف سره الله جل شانه سره د انسان تعلق مضبوطیږي او د خالق او د مخلوق رابطه برابرېږي. لہذا چې مونږ فورا الله جل شانه ته متوجي کیږو او د دې خاص وظایف په ذریعہ د الله جل شانه نه وغواړو، که کاروبار حواله سره وي، که د روزګار حواله سره وي، که د رشتې حواله سره وي، څه قسمه کار دی وي، حاجت دی وي، د مال او دولت په تنګۍ کې مبتلا ان شاء الله تعالی بے پناه به الله جل شانو عطا کی او د داسې زینب در عطا کی چې دستا په وهم او ګمان کې به هم ناراضي. لہذا زما محترم وظیفه مختصره خدا خو لیکن د دې چې کوم تاثیر دی دا هغه څه انتها نشته چې څومره برکت او تاثیر الله جل شانو په دې کلمات مبارکه کې هودلې دي. بیا زما عزتمندو د جمعې مبارک ورځ چې دیتا د تمام ورځو سردار ویل شوی دا، په دې کې خاص لمحات دي چې پاره کې الله جل شانو د خپل بندګانو دعاګانې قبلوي او رد کوي نه. نو زما عزتمندو د جمعې پر ورځ باندې د مازیګر موز نه پس تر ماښامه پورې دا ډېر قیمتي ټیم دی، په دې کې الله جل شانو د خپل بندګانو دعاګانې قبلوي. پکار دی چې په دې لمحه کې مونږ وظایف کو دعاګانې وغواړو، ان شاء الله تعالی ضرور به الله جل شانو مونږ ته چې سم غوښتلې وي عطا کوي، به زمونږ حاجات په پوره کوي. لہذا که تاسو ته په ژوند کې څه قسمه حاجات راپیښ شي او هغه درته داسې ښکارېږي چې دا خو ناممکنه دی، زما د حاجات به څنګه پوره کېږي، زما د مشکل او پریشانی به څنګه ختمېږي او دا د ژوند کمی حصے سره تعلق لري، ان شاء الله تعالی د الله جل شانو په فضل و کرم سره دا وظیفه تاسو وکړئ. د دې ټول هر څه مسایلو د پاره به تاسو ته دا وظیفه کافي کیږي. او زما عزتمند او اعظم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم. طریقې دادا چې کله تاسو د جمعې پر ورځ باندې د مازیګر منځ کو نو په خپل ځای باندې و تاسو کې نه چا سره به خبرې اترې نه کوي. دا ټول نه مخکې به درې پیرې درود شریف وایي، خدا د چې درود ابراهیمی وایي. بیا به زما عزتمند تاسو کاونټر راواله یا تسبیح وی در سره نو تاسو به 100 مرتبه سل پیرې بتاسو بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم دا بتاسو اولولی. د دینه پس به او پیرې 7 مرتبه یا ربنا یا ربنا یا ربنا دا بتاسو اولولی. او د دینه پس به بیا د عزتمند 3 پیرې تاسو درود شریف وای. بیا به د دعا د پر الله سپورته کوي، انتهایی توجه سره عاجزه سره ګلګلا سره به الله جل شانه نه د خپل مشکلات او د ختمېدو د پاره، د حاجات او د پوره کېدو د پاره، د خواهشات او مقاصد او ترسکه کېدو د پاره به الله جل شانه نه دعاګانې وغواړي. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به ضرور تاسو ته عطا کوي. تمام عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مډیر زیاته خوښی وي. که ویډیو ما خوښی وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاوي ګم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.